السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه تاسو؟ تاسو څنګه پیدا کړم؟ ته خو ما سره فرند نه وي، تا پسې زه ګرځېدم. ما د نو تاسو پرایویسي لګولې وه. پرایویسي شی مطلب څوک به تاسو نشي اډ کولی. نو تاسو څنګه اډ کړم؟ پته نشته، اوس اډ شو. مدینې څه کیسې دي؟ اوږدې کیسې دي. اوږدې کیسې راته وکړه که نه اوس. تھینک یو بچې. څه مومنه چېرته ده؟ مومنه بیمار ده، 2 ورځې وشوې. دا څه وې یار، تا خو زه د غم په څپېړو بیا ووالم. دا جنۍ څه نوم دی؟ دا ته څه لیونی شې یاره، دې جنۍ ته هم تکلیف دی، دا شی نه رالیږي. دا ګینې میمونه به ډاکټر له بولې وې که نه؟ او تلې وه پرون. زه خو دې بیا زوب کړم، په دې مخ مې داسې نری خوله راغله. او پرون نه بیمار ده. نه ولا رښتیا ډاکټر له بولې وه. او انجکشن ورته لګولې وه، ډریپ هم لګېدلې وه ورته. تھینک یو منیر. ټول ورته دعاګانې وکړئ دوستانو چې خدای سیټ کړي. سمه ده. زما بیا زړه خفه شو یاره. آمین. ولا زما بیا سترګو کې اوښکې رالې مړه. دوا ورته کوئ. تا په رښتیا کې اوښکې دي. زه خو څه دروغ نه یم، زه د رښتیاو نه مین یم، څه د دروغو نه خو نه یم. تو خان دی. وعلیکم سلام everyone. دا به زه لږ څنګه وګورم چې دا زړه مې لږ ټکور شي. اوده ده. اوده ده چې پاڅېده نو ورته به ووایم. یاره لږ مې پرېږدوئ، زه په سترګو کې جاړم. نه رښتیا زه جاړم او تاسو ماته دا شی نه رالیږي. یاره لږ خو مې پرېږدوئ که نه. دې جړا ته خو مې په سور پرېږدئ چې دا جړا د سور نه خو وکړم یاره. خندا ته خو مې تاسو نه پرېږدئ. خنده مه نګیني، زموږ زړه وادرېد، پړپوس پړپوس کېږي او ته خاندې وادرېد. ګوره زما خو اوس مینه محبت د هغې سره شوی دی، نو تاسو خو نه ده. زه خو نه خاندم. ښه خانده، خان ته خو لیونی مړه. تا ته ډاکټر څه ویل چې جوړه به شې؟ نه هغې بېرته به پوره عمر داسې لیونې به یې. دومره ریکویسټ را روانې دي چې تا بک وایه. ډاکټر ورته وایي دا به زر مړ شي. زه تا د الله وعده ستا صحت دې هم خدای هغې له ورکړي. رښتیا دې کې دي چې داسې د ډوکو دوکان دی. Thank you. یو نور خبره دشمن مې پیدا شو. میمونې راله زړه کې ځای پیدا کړی. ډېره مننه شاه. تھینک یو شاه. مومنه ته به ووایم. یا رب دوستانو تھینک یو شاه. نګیني چې ته راته د میمونې داسې جالبې خاطرې ووایه. څنګه؟ یعنې د خندا خبرې راته د هغې وکړه مړه. د هغې خبرې راباندې داسې جالبه کارونه راته وکړه. هغه ما نه زیات لیونی ده، بس دا خندا خبرې دي. مومنه هر ټایم غوسه کېږي. ولې غوسه کې؟ No, she's not dying. غلط کمنټ مه کوئ پلیز. نو ته غلط کمنټ ته ولې ګورې؟ وایي چې هغه مړ کېږي، هغه به مړه الله شي. دې نه کړي. دا د سړي بچه خدای دې دماغ مفتي کړي.
که زه پې د رښتیا او نه مینې مواد درېدو خو خدای دې ما مخکې کي ولا زه به اوس بېګاله ټوله شپه زړه خورم یاره هغه ځکه په هغې ویډیو هم نه پوسټ کوه که نه هغه ډېره بیماره وه پرون خو دومره زیات طبیعت یې خراب و زما لاړې هم دلته ونښتلې ستاسو دواړه د خدای ما سبا لمړي کې خو هغه د خدای ژوندی پاتې کي امین Astagfirullah. ولې خو سیریس خبرې کوم څنګه مننه everyone. Thank you جاوید ولی مونږ هم هغې خوري مونږ له هم دعا کوئ یو چا چې کومه میوه په کاري وادرې د هغې پسې ډېر منډې وهي په تا به زه څه وکړم چې ته ژوندی وغه مړی ऑनलाइन बेइज्जती हुआ तो मरियम زما آفلاین هم کیسی بېزتي हो मरियम کېږي او آنلاین دلته تا نه کېږي मुन्ने दा आसमान से जोड़ को थैंक यू जावेद थैंक यू विशाल پی علی پیری زی چی راځي پلیز थैंक यू आते په پیازو شی کوئ دوستانو خورئ زه میمونې سره د زړه نه مینه کوم تاسو وایئ پیاز दिल तमाम कमेंट्स की मातम مینه مینه یې صحیح ده دا اوس ما قرآن که پیاز میز مګړي زړه مې جاړي تاسو خوښې لګیا وئ صحیح ده थैंक यू اسماعیل چې دا اوس په دې ټایم کې څنګه داسې ویډیو کال زنګ وایي ښه ګورې زه لایف یم ستا د خدای کور ونغرې د غنمو ډکي امینه میمونې थैंक यू زه وایم میمونې نګینې نګینې لیونی نه شم اوسه वालेकुम सलाम प्याज خلک راته وایي پیاز یې لګولی دی قسم دی که به چا پیاز لګولی به د هندو بچی مړه دا خلک خو دوه په جنګ اچوي زما اوس اصلي مینه زه تاسو ته څنګه ثابت کړم بېګاله ګوره ما به د غم سټوري جګه کړي والله वालेकुम सलाम नहीं है मरियम अभी भी लाए भाई है ना छुट्टी हो मेरी तरह इसकी तरह पागल है प्याज ने दिलगा वाली ने قسم دی که ما به لګولي نه د نه سړي لورګانو وادرې پیاز هم نه دي لګولي تاسو په وان باندې څه شي ګمان کوئ خلی نه د رښتیو مینه کوم ورته ووایه زه خو دلته ناست یم څنګه مې پیاز ولګول او یاره دا زم چې دا وچه پچه دا ولې ده دا خو خیره ډېره ده دا تیره تیزه ده دا خو خیره ده په دې خاطر باندې नहीं बोलती ना मैं یاره که د خلکو خبرې مه منې واله که تاسو ما پرېږدئ که نه زه دغه تپوس وکړم نګینې नगीना نګینۍ او که وږمنۍ او که نګینۍ وادرې خدای تا ته د نیکې هدایت وکړي انشاءالله تعالی ما فالو کړلې سمه ده بیا تا پسې زه منډې نه شم وهلی او په هغه باندې ورشئ لایف بند کړئ هغه سره ودرېږئ هغه ته وادرې د مینه محبت ورکړئ هغه ټایم کې دې ټایم کې تاسو هغه دې ټایم کې تاسو ته ضرورت لري صحیح ده نو انشاءالله تعالی که وشو زما دا زړه به م لږ ښه چې زه به تا سره وروسته ګیم ولګوم سمه ده صحیح ده هغې میډیسن اخیستې دی هغه اوده ده زه دې فالو کړم ودرېږه زه وګورم زه بیا وروسته بیا نه شم پیدا کولی ته فالو مې کړې په الله دې سپارم تاسو دواړه دې خدای هلاک او تباه کړي چې هغه بریزه ده ورشئ که نه ورشئ که نه اوکې لو